روسیه وایي د داعش تر شا مستقیما د امریکا لاس دی. په دې هکله کره اسناد لرو. روسي چارواکو په رسمي توګه پر امریکا تور لګولی چې افغانستان کې د داعش ډلې په روزنه او پالنه کې مستقیم لاس لري او غواړي د دغې ډلې په توګه خپل ځان ته په افغانستان کې د دایمي پوځي حضور پلمې ولټوي. په هغه غونډه کې چې د ایران پلازمینه تهران کې د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو په ګډون سره جوړه شوې وه، پر مهال یې د روسیې د ملي امنیت سلاکار نیکولای پیتروشیف وویل په دې اړه کره اسناد او شواهد موجود دي چې امریکا افغانستان ته د داعش جنګیالیو په لیږدولو کې لاس لري او هڅه کوي ترڅو په دې توګه سیمه ناامنه او خپل ځان ته پښې ایښودلو ځای برابر کړي. نوموړي ویلي دوی اټکل کوي چې اوس مهال په افغانستان کې له 2500 څخه تر 4000 پورې داعش جنګیالي موجود دي چې امریکایان یې د هوا او ځمکې له لارې بشپړ ملاتړ ته دوام ورکوي. د روسیې د ملي امنیت سلاکار دغه راز پر امریکا دا نیوکه هم وکړه چې ګواکې د دوی د پوځي عملیاتو پر مهال په بسیارې توګه ملکي وګړي وژل کیږي او لا هم دا لړۍ په خورا خوځښت سره روانه ده. هغه وویل امریکا له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو هیڅ روښانه پلان نه لري او داسې ښکاري چې امریکایي مشران د ځواکونو په ساتلو او ایستلو یو تر بله اختلاف لري. دا یادونې وړ ده چې په تهران کې د سیمهیز امنیت په تړاو د دویم کنفرانس غونډه لا هم روانه ده. په دغه غونډه کې د روسي، چین، هند، افغانستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان د ملي امنیت سلاکارانو ونډه اخیستې او د سیمې پر امنیت خبرې کوي.